د ژمي سړې هوا خپرېدو سره مل برېښنا انرژۍ ته لوړه تقاضا د پرله پسې هڅو په دوام اوس د برېښنا انرژۍ خدمتونو کې نږدې 2 برابره ښه والی راغلی. د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ژمي سړې هوا څپې خپرېدو سره مل د کورونو تودولو، روښانتیا او اړونده ګڼو اړتیاو پوره کولو لپاره برېښنا انرژۍ ته اړتیا 2 برابره زیاته شوه. د ناڅاپي لوړه تقاضا په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې د کلونو راپدې خوا د شبکې محدودیتونه هم ورسره مل ول د برېښنا پر ویش فشار 2 برابره زیات کړ او ورسره هممهاله د پارچاویو په تړاو د پیرودونکو شکایتونه هم ډېر شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ له شته ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د برېښنا انرژۍ د دوامداره خدمتونو لپاره او هر څومره ژر ستونزو ته د رسېدنې لپاره عملي اقدامات پیل کړل. د بېلابېلو ریاستونو کاري ټیمونو شپه ورځ پر شبکې د څار هڅو په دوام هغه موقعیتونه او اضافه بارۍ ستونزې په نښه کړې چې د غیر پلاني پارچاویو سبب وي. د دې هڅو په دوام په ملي شبکه کې ګڼ ترانسفرمرونه تاویز شول، د اضافه بارۍ ګڼې ستونزې له منځه یوړل شوې او په ټوله کې د شبکې تخنیکي توازن بیا رغونې لپاره اساسي اقدامات وشول چې په پایله کې د ژمي سړې هوا خپرېدو د لومړنیو شیبو په پرتله اوس د برېښنا انرژۍ خدمتونو کې نږدې 2 برابره ښه والی راغلی او غیر پلاني پارچاوۍ په محسوس ډول کمې شوي. د سړې هوا په خپرېدو سره د برېښنا انرژۍ ته 2 برابره اړتیا ډېرېږي. د روان ژمي د سړې هوا په راتلو سره د برېښنا انرژۍ د پرچاوۍ په تړاو د خلکو شکایتونه ډېر شوي وو. لله الحمد ډېر ژر دغه ستونزو ته رسېدنه شوې. اوس د برېښنا انرژۍ د خدمتونه د سړې هوا د لومړۍ څپې په توپیر 2 برابره ښه شوي دي. د برېښنا شبکې تخنیکي ستونزو ته پر وخت رسېدنې لپاره د افغانستان برېښنا شرکت بېلابېلو ریاستونو اړوند ځانګړي کاري ټیمونه پر شبکه دوامداره نظارت لري څو احتمالي پیښیدونکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه وشي، د برېښنا انرژۍ غیر قانوني نښلونو څخه مخنیوی وشي او د پلاني پارچاویو سره سم دوامداره خدمتونه تضمین شي.